دا دینه بعد یو سوال خور کړی دی چې زما دوه بچي دي او غواړي دا چې الله وله دریم بچی ورکړي، خاون هم دغه غواړي چې الله دې موږ له دریم بچی راکړي. مسله دا دی چې د دې خواښې مور، د هلک مور او د دې خواښې هغه په دې خبره باندې نه ده راضي او وایي چې نه نور بچي به نه راوړي. نو په دې ټیم کې به د خواښې خبره منلی کېږي او که نه. دا مسله ګورې د دې خور چې کوم تپوس کړی دا ګورې ډېرو کورونو کې شته چې خواښې په دې هم پابندي لګوي، داسې به کوي او داسې به نه کوي، چې غوښتلي کله غوښتلو لاړې شي نو وایي دا دې راشي او بس دا به زموږ په سر باندې او دا به زموږ او خپل اختیار یې دی او خپل واک به یې او خپل دغه یې دی. موږ به یې داسې وګر داسې ساتو لکه خوږ لاس، او چې څنګه را واده شي او د دې د دې زوی سره میلاو شي بس دا بیا د دوی لویه دښمنه شي. هغه څوک الله بیا د دې نه ساتلي دي چې الله پرې رحم کړی دی او هغه لږ دي، په دې به خفه کېږو نو هغه څه دي، هغه لږ دي که ډېر دي؟ لږ دي. دلته دا مسله چې یو زنانه دا غواړي چې زما دې بچی وشي، خاون هم دا غواړي چې بچی دې وشي، خواښه وایي چې بچی دې نه کړي. نو مسله اول دا یاده کوي چې شریعت اسلامي ترغیب دې کې ورکړی دی چې داسې زنانه سره واده وکړه. امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، رسول الله وسلم وایي د داسې زنانه سره واده وکړه چې مینه نه کوي او بچي ډېر راوړي. وجه دا دی چې کله بچي ډېر شي دې سره امت ډېرېږي، چې امت ډېر شي دې سره د امت عزت او قدر او احترام ډېرېږي. دا ځان له خبرې موږ په نورو ځایونو کې کړي دي. خو دې ځای کې په دې زنانه باندې د مور د دې خواښې دا خبره منل لازم نه دي او نه په دې زوی باندې د مور خبره منل لازم دي. نه، د دوو خبرو د لاسه یوه، ځکه چې دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاف ورزي ده. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې زنانه سره واده وکړه چې مینه نه کوي بچي راوړي، او دا تا ته وایي بچي مه راوړه. دویمه ده چې دا بچی راوړه نه راوړه دا د ښځې او د خاوند په منځ کې مشترک حق دی، مشترک حق دی. په دې کې د درېمګړي څه کار نشته. یعنې چې ښځه او خاوند غواړي چې بچی راوړي، درېمګړی څوک دی چې دوی ته وایي چې بچی مه راوړي، مسله د دوی ده. نو ځکه دې ټیم کې که دا لږ د مور خبره نه مني نو دې کې څه ګناه نشته، او دغه شان د خواښې خبره که نه مني نو په انګور باندې ګناه نشته. خو یو خبره ورسره دا یاده کوي ګورئ چې دا هلک به خپلې مور ته او د انګور به خپلې خواښې ته خبره په طریقه باندې کوي، یعنې که نه یې مني په حکمت په ادب په چوکاټ کې دننه به هغه پوه کوي زموږ ضرورت دی بچي ته، موږ غواړو چې بچي وشي او کې دا فایده ده او کې دا فایده، په طریقه په حکمت